د کابل په بالاحصار کې شاوخوا زړې ودانۍ او هم تاریخي اسناد ګواهي ورکوي چې د بالاحصار په شمالي لمن کې یو بشپړ ښار ودان و چې شاهي ارګ د بیلابیلو چارو ادارې د لویو مامورینو استوګنځایونه د خزانو او دولتي شتمنیو د ساتلو ځای او د عامه ګټې اخیستنې ځایونه پکې ودان و او د هماغه وخت له غوښتنو سره سم یې د ښاري ژوند ټول امکانات او اړتیاوې درلودلې. د کابل بالاحصار دوې برخې لري، یو یې بر بالاحصار او بل هم کوز بالاحصار دی. دا کلا د تیږو کلک دیوالونه لري، پورتنۍ برخه یې له پخو خښتو جوړه سوې ده او یو خندق ترې چاپیره سوی دی. د غره سره نښتې برخه یې د جابر په نامه یوه دروازه درلوده. دې ځای کې خندق نه و، پر ځای یې د هلاکو په نامه لوړ برج جوړ سوی و. هغه دیوال چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال جوړ سوی و، پر همدې ځای